مونږه په یارۍ کې یاران پیژنو مونږه په یارۍ کې یاران پیژنو څوک دي د لستوڼي ماران پیژنو مونږه په یارۍ کې یاران پیژنو څوک دي له لستوڼي ماران پیژنو څکه د بازار سره بلد نه یو څکه د بازار سره بلد نه یو اوس پکې ګران څه دي ارزان پیژنو مینوالو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ بلال نادان یم د عثمان خیل ټي وي سره او پروګرام دی زلنده ستوري سره شریک کو صوبې دنجم عثمان خیل صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو ډېره زیاته مننه بلال نادان روره ستاسو دا کار چې دی دا ډېر زیات معتبر دی چې تاسو ګرځئ په دې غرونو کې په دې شاړو کې او د پښتو ادب دپاره کار کوئ ستاسو د ابو سعید رورو او د عثمان خیل ټي وي یو جهان مننه دوه شعرونه دي په جړاګانو مې د وخت معنه بدله نه کړه په جړاګانو مې د وخت معنه بدله نه کړه او پردی خو پرېږده خپله وینه مې هم خپله نه کړه مننه ما د الفت رباب په هره پرده وغږوو ما د الفت رباب په هره پرده وغږوو خو تا یوه ټپه راپورته د محفله نه کړه او دې پسې به درته یو غزل ووایم مطلع یې ده د وخت د تیرولو اجازه د چا نه غواړم د وخت د تیرولو اجازه د چا نه غواړم او چاکو مې د پلار شته خو تماچه د چا نه غواړم مننه او د کلي په تنور چې پیغلې ما هم چرته یاد کی د کلي په تنور چې پیغلې ما هم چرته یاد کی ورزمه ناجایزه میراثه د چا نه غواړم مننه د کلي په تنور چې پیغلې ما هم چرته یاد کی ورزمه ناجایزه میراثه د چا نه غواړم او د فکر په ورشو کې مې تیاره تیاره ماحول دی د فکر په ورشو کې مې تیاره تیاره ماحول دی او غزل ته مې زړه شوی دی ډیوه د چا نه غواړم مننه د فکر په ورشو کې مې تیاره تیاره ماحول دی او غزل ته مې زړه شوی دی ډیوه د چا نه غواړم او د هوش په دایره کې د وړو نه یم جانانه د هوش په دایره کې د وړو نه یم جانانه او ستا غم به پې لږ شاته کم نشه د چا نه غواړم ډېره مننه او د زړه وینې مې وچې شوې د یار شونډې مې خړې د زړه وینې مې وچې شوې د یار شونډې مې خړې اوس ګرځم په ګاوڼ کې دنداسه د چا نه غواړم ډېره زیاته مننه او زه دومره لیونی شومه ریبار مې قسمي کو زه دومره لیونی شومه ریبار مې قسمي کو دیدن د چا نه غواړم او واده د چا نه غواړم ډېره مننه او توده دې په شړق ولګي سړه د چا نه غواړم توده دې په شړق ولګي توده دې په شړق ولګي سړه د چا نه غواړم او د کونډې نن روژه د وظیفه د چا نه غواړم ډېره مننه توده دې په شړق ولګي سړه د چا نه غواړم د کونډې نن روژه د وظیفه د چا نه غواړم انجمه مکته ده انجمه ساقي مه چېړه یو چا په غریو کې وي انجمه ساقي مه چېړه یو چا په غریو کې وي شراب در باندې زسکم خو کاسه د چا نه غواړم ملنګ وایي د پیر او د فقیر فیصله ښه وي ملنګ وایي د پیر او د فقیر فیصله ښه وي او دهقان ووی د خان عرف کافر فیصله ښه وي مننه او انجمه زه د دواړو قایل نه یم پښتون یم انجمه زه د دواړو قایل نه یم پښتون یم زه وایم د زړه ذهن ضمیر فیصله ښه وي ډېره مننه او بل دا ملګري د یو غزل فرمایش کوي د لنډ بهر غزل دی کوشش کوم که په ترنم کې وویلی شمه یار اعلان وی یار اعلان مادر ته جانان وی مادر ته جانان یار اعلان وی یار اعلان مادر ته جانان وی مادر ته جانان زور میں پکرور لتلو زور میں پکرور لتلو زور میں پکرور لتلو زور میں پکرور لتلو
تور میں پخپل ځان وی تور میں پخپل ځان مادر ته جانان وی مادر ته جانان یا غریب پڑ دکڑم یا غریب پڑ دکڑم یا غریب پڑ دکڑم یا غریب پڑ دکڑم بیاید پیزوان وی بیاید پیزوان مادر ته جانان وی مادر ته جانان زم چرت باران نشی زم چرت باران نشی زم چرت باران نشی زم چرت باران نشی یار پشین اسمان وی یار پشین اسمان مادر ته جانان وی مادر ته جانان لاس پی رنگ لدوی ورکڑا لاس پی رنگ لدوی ورکڑا لاس پی رنگ لدوی ورکڑا او لاس پی رنگ لدوی ورکڑا بدی پا افغان وی بدی پا افغان مادر ته جانان وی مادر ته جانان خوار پا ہر وطن وی خوار 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 خوار پا ہندوستان وی خوار پا ہندوستان مادر ته جانان وی مادر ته جانان عدم تشدد منو عدم تشدد منو عدم تشدد منو عدم تشدد منو صف د باچا خان وی صف د باچا خان مادر ته جانان وی مادر ته جانان یانجو مستابیم او یانجو مستابیم یانجو مستابیم یانجو مستابیم پیغلی پیمان وی پیغلی پیمان مادر ته جانان وی مادر ته جانان یارل اعلان وی یارل اعلان مادر ته جانان وی مادر ته جانان ډیر مننه مینوالو د بلال نادان رورو د ابو سعید غوښتنه ده د عثمان خیل ټي وي دپاره زه عثمان خیل ټي وي ته زه یو دوه شعرونه ډالۍ کوم او د هغې نه وروستو ما د خپلې لومړۍ شعري مجموعې جړغونې شواخون دپاره یو نظم لیکلی دی هغه به ستاسو مخ په وړاندې راولم شعرونه داسې دي عثمان خیل ټي وي ته دا ډالۍ کوم زه د خپله طرفه صد وجبي انسانان پکې اوسیږي صد وجبي انسانان پکې اوسیږي دا وطن د دروغجنو اماجګا ده بد یې مه ګڼه خو دومره قدرې واوره بد یې مه ګڼه خو دومره قدرې واوره خپله ژبه هم قلا ده هم بلا ده ډېره مننه او دا ما د خپل کتاب لومبۍ شعري مجموعه چې کومه ده د هغې دپاره ما یو نظم لیکلی دی هغه ستاسو مخ په وړاندې راولمه مطلع ده ګرانه ستا یاد مې راټولګه کو ته خبر شوې که نه ګرانه ستا یاد مې راټولګه که ته خبر شوې که نه وصال مې هم پکې ټپه کړ ته خبر شوې که نه د پښتنو د اتفاق عکس پکې نه ښکارېدو د پښتنو د اتفاق عکس پکې نه ښکارېدو او چې وخت مې ځان ته آینه کو ته خبر شوې که نه مننه او د پښتونخوا حسندرې مې ټولې وستایلې د پښتونخوا حسندرې مې ټولې وستایلې او د هریانکوټ ګل مې وږمه کو
ته خبر شوې که نه؟ مننه. د پښتونخوا حسندرې مې ټولې وستایلې او د هریانکوټ ګل مې وږمه کړ. ته خبر شوې که نه؟ کمزوری نه وم خو د جنګ سره مې نه لګېده. کمزوری نه وم خو د جنګ سره مې نه لګېده او تربور مې موړ په میراسه کړ. ته خبر شوې که نه؟ ډېره مننه. او دا خلک زړه څه کوي؟ زر غواړي په هسکه غړی. دا خلک زړه څه کوي؟ زر غواړي په هسکه غړی. ښه شوه دا عقل خو مې زده کړ. ته خبر شوې که نه؟ ډېره مننه. او د ملکڼ په چاپیرچل کې د بونیر په سنګر، د ملکڼ په چاپیرچل کې د بونیر په سیمه ګل د نمیر مې زمزمه که. ته خبر شوې که نه؟ ډېر مننه. او د غریبۍ مېرمنه واخلم ستا سیال نه شومه. د غریبۍ مېرمنه واخلم ستا سیال نه شومه. شباب مې تیر په شوګیره کو. ته خبر شوې که نه؟ او دلدار مې نه شوې جړغونی شواخون مې وکړو. دلدار مې نه شوې جړغونی شواخون مې وکړو. اخر مې صبر وظیفه کو. ته خبر شوې که نه؟ ډېره مننه. او سدیس امیس او اویس ناس په تماشه وراته. سدیس امیس او اویس ناس په تماشه وراته. او چې تیر ژوندون مې مجموعه کو. ته خبر شوې که نه؟ ډېره مننه. او مقطع ده. ستا لیونی انجم د سوي احساس ورید لیکونه. ستا لیونی انجم د سوي احساس ورید لیکونه. خپل ټول کتاب ستا په نامه کو. ته خبر شوې که نه؟ او ګرانه ستا یاد مې راټولګه که. ته خبر شوې که نه؟ وصال مې هم پکې ټاپه کو. ته خبر شوې که نه؟ ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره زیاته مننه. خوشحاله شوې. دا و سپین انجم عثمان خیل صاحب د هریانکوټ اوسېدونکی و او ډېر ښکلی نظم یې مونږ ته او تاسو ته ډالۍ کړو. تر د بل پروګرامه پورې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چېرته چې ښاد او آباد اوسئ.